د ننګرهار بېسود ولسوالۍ اړوند په کاکړانو سیمه کې د دیني عالمانو، قومي مخورو او د یادې ولسوالۍ د مسؤلینو په هلو ځلو منځګړیتوب د محمد جان او نومان کورنیو ترمنځ شپږ کلنه دښمني د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په دوستۍ بدله شوه. دغه مراسم چې د مرغومې په 18مه د حمیم صاحب په دیني دارالعلوم کې جوړ شوي وو، پکې ننګرهار والي سربیره د بېسود ولسوال دیني عالمانو او د یادې سیمې قومي مخورو ګډون کړی و. د حمیم دیني دارالعلوم مشر مولوي سرالله حمیم، قومي مشر ملک ولید خان او نور ویل چې د ولید ته د والي حیات الله حیات پر راتګ سره د امنیتي برخې د ښه والي ترڅنګ په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی. دوی د ننګرهار والي له لوري د ټولو ترسره کړو چارو او برنامو څخه ستاینه او ملاتړ وکړ. او دغسې مجالسو ته د در تګ د دې دلیل دی چې دا سړی د خیر سړی دی او د انشاءالله چې دې وطن ته د ارامۍ او د استقرار او د صلح پیغام ورسره دی. والي صاحب په خپل یتیمانو، په خپل بچو، په خپل ناهوالو څومره خفه کېږي. ما ته نن هم زار کې او بیا مې دیوار کې زار کې د بېسودو خلک قسم په خدای والي صاحب تر مرګه پورې موږ ستا شاته ولاړ او ستا به موږ ملاتړ کوو. په همدې حال کې ننګرهار والي حیات الله حیات د یادې ولسوالۍ له مسؤلینو، دیني عالمانو او قومي مخورو څخه مننه وکړه چې د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې د دوه بېوزله کورنیو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله کړه. نوموړي زیاته کړه که په هره سیمه کې قومي مخور او دیني عالمان د سیمه ییز حکومت په همکارۍ د کورنیو ترمنځ لوی او وړو ستونزو په حل کې هلې ځلې وکړي، په نږدې راتلونکي کې به د یووالي لمن لا پراخه شي. سوله او روغه جوړه د الهي حکم ده او په دې کې هر څوک چې قدم دی الله نه به ورته اجر عظیم غواړو. زه مطمئن یم که د موږ نور ولسوالۍ کې هم علما کرام او قومي مشران په دغه ډول سره هڅې وکړي د کورنیو ترمنځ بدبینۍ او دښمنیو ته د پای ټکی کېږي. زه ډاډه یم چې په افغانستان کې دغه ناورین او ناامني چې روانه دی ډېره برخه به له منځه ځي. نو که د موږ علما کرام، د موږ قومي مشران لکه نن چې دلته دغه کم یو افتخار موږ ته رابخلی دغسې د کورنیو ترمنځ د روغې جوړې پرېکړې وکړي، زه مطمئن یم چې انشاءالله موږ به د سولې، ثبات او سوکالۍ خواته ځو. د لوی خدای جل جلاله نه ټولو هغه علما کرامو ته، قومي مشرانو ته، ولسوال صاحب او نورو د بېسودو ټولو مشرانو ته اجر غواړم چې په دغه سوله او روغه جوړه کې هڅې کړي دي. د مراسمو په څنډه کې د دواړو کورنیو غړو خپلو کې د ورورۍ غاړې ورکړې او ژمنه یې وکړه چې تر دې وروسته به د ورورۍ په فضا کې شپې او ورځې تېروي. د یو بل خبر له مخې ننګرهار والي حیات الله حیات په بېسود ولسوالۍ کې د حمیم دیني دارالعلوم د بېلابېلو برخو څخه د لیدنې ترڅنګ په یاد دارالعلوم کې له زده کوونکو څخه د 4 میاشتنۍ ازموینې د اخیستنې له بهیر څخه څارنه وکړه. په ورته وخت کې ننګرهار والي د ملي شاعر ارواښاد ملنګ جان مزار ته ولاړ او د هغه روغتۍ د دعا په موخه لاسونه لپه کړل.